زه تاسو پیژنم چې د ابراهیم اولاده یې، خو په دې خاطر چې زما تعلیم ستاسو په زړونو کې ځای نه لري نو غواړئ چې ما ووژنئ. زه ستاسو سره د هغو شیانو په هکله خبرې کوم چې د پلار په حضور کې مې لیدلي دي، خو تاسو هغه څه کوئ چې د خپل پلار نه مو اورېدلي دي. هغوی وویل ابراهیم زموږ پلار دی. عیسی هغوی ته وویل که چیرې تاسو په رښتیا د ابراهیم اولاده وئ نو هغه کارونه به مو کول چې ابراهیم کول، خو اوس تاسو غواړئ چې ما ووژنئ. ما چې تاسو ته هغه حقیقت ویلی دی چې د خدای له خوا مې اورېدلی و. ابراهیم هیڅکله هم داسې کار نه دی کړی. تاسو هغه کارونه کوئ چې پلار مو کوي. هغوی وویل موږ حرامیان نه یو، موږ یو پلار لرو او هغه خدای دی. عیسی هغوی ته وویل که خدای په رښتیا ستاسو پلار وای نو زه به تاسو باندې ګران وای، ځکه چې زه د خدای لخوا راغلی یم او اوس دلته یم. زه په خپل سر نه یم راغلی بلکې هغه رالیږلی یم. تاسو ولې زما په خبرو نه پوهیږئ؟ ځکه چې تاسو نه غواړئ چې زما تعلیم ته غوږ ونیسئ. تاسو د خپل پلار یعنی شیطان اولادونه یئ او د خپل پلار په خوښه کارونه کوئ. هغه له پیل نه قاتل او هیڅ کله د حقیقت طرفدار نه دی، ځکه چې هغه هیڅ کله حقیقت نه دی ویلي. کله چې هغه دروغ وایي نو له خپله ځانه یې وایي، ځکه چې هغه دروغجن دی او د ټولو دروغو پلار دی. خو کله چې زه رښتیا وایم تاسو په ما باندې باور نه کوئ. په تاسو کې څوک کولی شي دا ثابته کړي چې ما ګناه کړې ده؟ که چیرې زه حقیقت وایم نو بیا ولې په ما باندې باور نه کوئ؟ هر څوک چې د خدای له خوا راځي هغه د خدای کلام ته غوږ نیسي، خو تاسو د خدای نه یئ نو له دې عمله د خدای کلام ته غوږ نه نیسئ. خلکو عیسی ته په ځواب کې وویل آیا موږ په حقه نه یو چې وایو ته سامري او پیریانو نیولی؟ عیسی وویل زه پیریانو نه یم نیولی بلکې د خپل پلار احترام کوم، خو تاسو زما سپکاوی کوئ. زه د خلکو نه د خپل ځان دپاره لوی نه غواړم، خو یو بل څوک شته چې هغه غواړي چې زما عزت دې وشي او هغه سم قضاوت کوي. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې که څوک زما په تعلیم باندې عمل وکړي نو هغه به هیڅکله مړ نشي. خلکو هغه ته وویل اوس موږ پوره ډاډه یو چې ته پیریانو نیولی، ابراهیم مړ شو او نور پیغمبران هم مړه شول، خو ته بیا هم وایې چې که څوک زما په تعلیم باندې عمل وکړي نو هغه به هیڅکله مړ نشي. آیا ته زموږ د پلار ابراهیم او نورو پیغمبرانو نه چې مړه شول ډېر لوی یې؟ ته څه فکر کوې چې څوک یې؟ عیسی ځواب ورکړ که زه خپل ځان لوی وګڼم نو دا لوی به هیڅ معنا ونه لري، خو دا زما پلار دی چې ما ته لوی راکوي. هماغه څوک چې تاسو وایئ چې زموږ خدای دی، که څه هم تاسو هغه نه پیژنئ، خو زه هغه پیژنم. خو که زه ووایم چې هغه نه پیژنم نو زه به ستاسو په شان دروغجن یم، خو زه هغه پیژنم او د هغه په تعلیم باندې عمل کوم. ستاسو پلار ابراهیم په دې خاطر خوشحاله و چې زما د راتللو ورځ ویني، نو هغه یې ولیدله او خوشحاله شو. خلکو هغه ته وویل ته خو لا د 50 کالو هم نه یې، نو بیا څنګه ویلی شي چې ابراهیم دې لیدلی دی؟ عیسی ځواب ورکړ په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې ابراهیم لا پیدا شوی هم نه و چې زه یم. په دې خبره هغوی تیږې راواخیستلې چې عیسی ورباندې سنګسار کړي، خو عیسی د خلکو له نظره پناه شو او د خدای د کور نه لاړ.